اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. موږ د افغانستان په نمایندګۍ باندې نن د مومو ټیسټ نړیوال نندارتون ته راغلو چې په دې کې د موبیلیار غواګانې چې دي دا وړاندې کېږي د نمایش دپاره تر څو د نړۍ ګڼو هېوادونو ته دا وښیي چې د موبیلیار نسل څومره پرمختګ کړی دی او اوس په حال په کوم وضعیت کې. نن موږ واقعا ډېر ښه نسلونه ولیدل. دلته د اومیګا لور ولیدله چې د هغه غویي موږ افغانستان کې د هغې سنې ډېرې زیاتې استعمالي کړي دي او تاسو هم کېدای شي استعمال کړي. ډېره ښه غولانځه لري، ډېره ښه قد لري او د باډۍ نه د بدن نه هم ښه جوړه ده. سپي هم برابرې دي. واقعا دا د تعجب وړ موږ ته چې په دومره غواګانو منځ کې د هغې دا کومه ساختمان چې دا ډېر ښه و. نو تاسو څخه دا هیله کوم چې کوشش وکړئ چې ښه ستنې ولګوئ. د لس منغر زراعتي او مالداري شرکت اصلي ستنې دا وکاروئ او په یاد ولرئ چې کله هم نیچه استعمالوئ، القا مصنوعي کوئ نو ستنه ځان سره حتمي وساتئ. دا ضرور ده ځکه دا یو خو تاسو ته تاریخ درکوي، تاریخچه درکوي چې تاسو کوم نسل لګولی دی تر څو په آینده کې به نسل بل نسل لګوئ چې بیا تاسو ته معلومات وي. نو نیچې مه ګزاروئ. د غواګانو نومونه د غوایانو نومونه چې دي هغه لیکئ ځان سره په کتابچه کې کېږده او نیچه حتما د حسابان نه اخلئ. نو اوس به موږ تاسو ته دا غواګانې کراره کراره باندې وښیو. دا د موبیلیار یا د کوپکس نسل دی. دا تقریبا 25 کیلو شیدې کوي، 25.8 کیلو شیدې کوي که نه. د موبیلیار نسل یو خاصیت دا دی چې دا شیدې 15 شروع کړي، همداسې 15 ځي. ډېر لږې شیدې کموي او ولسټین د شیدې چې هغه مثلا 40 شروع وکړي په کراره بیا داسې کېوځي بېرته. دې کې چې کله 15 کیلو شیدو غولانځي دا تر اخره پورې د ده کې وتل په اسانۍ باندې کېدلی شي. او دا د اولیمو غوی لور ده. اولیمو غوی موږ یو وخت کې افغانستان ته راوړی وو. کېدای شي تاسو ته وپېژنئ او اولیمو په نامه باندې غوی د چا لورګانې کولی شي چې دا هغه خالص نسل دی. په افغانستان کې خو موږ اوس هغه د کراس بریډینګ کوو، نسلونه سره کراس کوو. نو هغه نتیجه چې هغه سي نو هغه 4-5 وخته 5 نسلونه وخت نیسي چې هغه مکمل دې حالت ته راورسېږي. خو هر ځل چې تاسو دا القا کوئ دا نسل چې دی وخت په وخت باندې هغه بدلېږي سره انشاءالله. یو وخت به دغسې نسل ولرو. دا وایم Bonjour, ça va? Belle vache. Là où voilà. Il a un chaleur. Je sais pas, Là. Holanda کې درانځي کوي سیمه درانځي کوي. غولانځه کې عموما موږ چې کله غولانځه انتخابو په هغې کې پلانوالی دا ډېر مهم دی. دیزې نه تر دیزې پورې او د دیزې نه تر دیزې پورې اوږدوالی ډېر مهم دی. اوږدوالی ډېر په سختۍ باندې چې دی دا انتقالېږي. دا غوا چې ده دا اوس غویمه ده، دا ښکاري دا مایع کړې ده، دا غویمه ده. او بل غولانځه چې د دیزې نه ډېره باید ښکته نه شي. دا ډېر ارامه نسل دی. ګوره که تقریبا لاس ووهي دا وهل مهل چې دی دا نه کوي. دا هر چا لاس ووهي غولانځه ته په قراره باندې. بل د دې خپې چې دي دا خپې دې لاندې کړي. دا ګوره دا ډېرې زیاتې منظمې دي، کلکې دي. دا باید کلکې اوسي. دا غولانځه ته وګوره دا ګوره داسې پلنوالی نه لري او اوږدوالی هم چې د کم دی. د ده نه دا غولانځه چې ده دا ښه ده. دا ټولې اول ځلې لورګانې دي. نه ده که هغه د اومیګا دي هغسې نه وړې ده چا کله راغله او تاسو موشه ده ښه دا وګورئ تاسو. دا اوس بهترینه غولانځه ده او دا اول ځلې لور ده که نه. هغه تاسو وګورئ دا اوږدوالی د غولانځې دا ډېر زیات بهتره دی. منځ کې بیا د دې دا لیګامنټ دی، سنټر لیګامنټ چې دی دا هم ډېر ښه راوتی دی. دا یو ښه کوالټي دغه ده غولانځه ده. دا په دویم لنګون کې او په درېیم لنګون کې د دې د غټېدلو امکانات نور هم شته. دا هغه ته وګورئ فاروقي صاحب
دا اوس دا دویم لنګون کې ده که نه اول لنګون کې دي تقریبا څه کم 2000 کیلو شولې کړي او اوس چې دی تقریبا د مومبلیار دا اوسط ته ده 293 کیلو شولې دا اوس دویم لنګون کې دی تاسو د غولانځه وګورئ انجن صاحب ته وښي او د هغې غولانځه وګورئ چې په دویم لنګون کې غولانځه څومره تغیر کوي سره وګوره دا ګوره څومره غټه شوې ده دې خوا هم پلانه شوې او دې خوا هم پاس راختلې ده غولانځه په 3-4 لنګونو کې چې دی غټېږي یوازې په یو وار باندې نه چې په یو وار باندې ټوله غولانځه راښکاره شي د غولانځې دا پرمختګ چې ښه دی دا چې د باندې نور عمر زیات چې درېیم لنګون ته ځي دا نور هم پورته کېږي او داسې دې لاندې کې وځي